کوم چې د پی ټی آی ارشد ممبران یا په ټوله کې اوس د پاکستان تحریک انصاف مخکښ غړي دي د بیلګې په توګه شیر افضل مروت، بیرسټر ګوهر، خپل الیامین ګنداپور، سهیل افریدي، ډیری نور دا رقم کسان دي، عزت قیصر کې نوم واخلو. آیا د تاسو په خبره چې عمران خان د پاوځ له لوري بندي شوی، آیا د پاکستان پاوځ زور نه رسیږي په دغه کسانو چې دا هم په یو شکل باندې بند ته واچوي یا هم په ټوله کې خدای نخواسته کوم بل څه پر دوی باندې ترسره کړي؟ که نه خبره دلته په دې کې ده چې دوی د پاکستان پاوځ یا اسټابلیشمنټ په ټوله کې قصداً ساتلی دي چې فعال او فعالیت ولري. دا خو نشو ویلی چې پاکستان فوز دی هم نیولی شي هم بندي کولی شي، هغې کې توانایي لري او دی کې بیچارګان دا خو سیویلین دي، عام خلک دي، سیاسیون دي، دی سره نظامی قوت نشته چې ځان نه دفاع وکړي، مګر هم دی کې اکثرا داسې دي لکه شیر افضل مروت چې تاسو ویلې چې په هغې باندې دا شک دی چې هم د ګوند سړی دی او هم د اسټابلیشمنټ سړی دی. داسې اشتباهات شته دی. یا فرضاً مخکنی وزیر اعلی چې و الیامین ګنداپور، د الیامین ګنداپور ولې لرې کړی شو چې هغه وایي چې دواړو خواته هغې لوبه کوله، هم د اسټابلیشمنټ سره او هم د عمران خان سره و. نو دا رقم ته لوبې ډبل شته دی او نظام هم همداسې کار کوي چې بعضې کسان ساتي بیرون او هغې ته اجازه ورکوي خو دننه په نظام کې یعنې د ګوند کې، او بعضې چې هغه کم یو چې ډیر آزادي خپل په گفتار کې او د اسټابلیشمنټ سره جوړه نه کوي، هغه بیا دلته لوبه نشي کولی، یا بندي کېږي یا فرضاً ورکي. لکه هغه یو ځوان دی چې دی وزیر د مخابراتو، فعلا نوم مې هیر شو، هغه اوس فعلا پټ دی لپاره څه چې هغه د دوی په هر څه چې وکړه په کنټرول کې رانغی، اوس هغه د بیرون نه هدایات ورکوي. داسې ګوند کې نور کسان هم شته دی. بل دا دی چې دی ګوند معاون چې دی شاه محمود قریشي، هغه د اسټابلیشمنټ د ایسای خاص سړی دی، د عمرونو نه، که هغه په مسلم لیګ نون کې مو د اسټابلیشمنټ سړی و، که هغه په پیپلز پارټي کې مو د وزیر خارجه و، هغه د اسټابلیشمنټ سړی و، او هغه چې راوم لیږل شو تحریک انصاف ته په قرار د خپله د شاه محمود قریشي د ورور چې هغه په پیپلز پارټي کې دی، په هغه شپه باندې شوی دی، هلته تله وی ماته یې زنګ ووهه چې دغه د میدان هوایي کې ما 4-5 جنرالان راسره دي او زه پرواز کوم، زه ځم او زه هغې ګوند ته لیږل کېږم. یعنې داسې کسان نصب شوي کسان هم پکې شته دی چې په ظاهره باندې هغه د بندیم دی او د عمران خان دویم سړی دی، مګر هغه د اسټابلیشمنټ سړی